پاکه هغه خاوره ده اوس چې پښتون پکې او خوند له حده زیات لري مرګ د ژوندون پکې نه بیلېږي ډال سره اوبه چیرې متل دی دا حال هم ته پښتون دی دا نه راځي بېلتون پکې اوس به د پروګرام په دې برخه کې د ښاغلي اتل سره علي څخه هیله وکړو چې هغه راشي او بېرته د یار صاحب څو شعرونه تاسو ته واورئ ښاغلی اتل صاحب درو کې مجلسونه وو ښکلي مو د ښکلي اخترونه وو راشه درشه ښه ما او تا کره زه به درتلم تا کره ته به ما کره ډک به د ظلمونه وسدلونه وو ښکلي مو د کلي اخترونه وو مینه و یو بل نظارېدلو به هر اختر عشر کې ټولېدلو به جونه هلکان به وټالونه وو ښکلي مو د کلي اخترونه وو چا سره د دې حالات سودا نه وه دغسې نادودې ناروا نه وه ټول افغانان یو سره ورونه وو ښکلي مو د کلي اخترونه وو ډکې خیدرې حجرې د کلي وې لارې شنو فصلو کې هرې خوا تللې وې یو بل ته د هر چا ښه نیتونه وو ښکلي مو د کلي اخترونه وو خلکو پنډ د جومات غاړو کې خوښو ټول په هغو شړو باړو کې هغه ساده ژوند کې څه خوندونه وو ښکلي مو د کلي اخترونه وو خدای په هغه وخت کې څومره مینه وه ټول به یو بل نه لورېدونو وه ټول په یو بل باندې لوروینه وه ښه ټینګه پښتو وه کلک لوظونه وو ښکلي مو د کلي اخترونه وو هر کلي کولې د حشر وځي وی به په زړه پورې د اختر ولې بغض نه ښه پاک سینه کې زړونه وو ښکلي مو د کلي اخترونه وو پاک اسلام او ښه مسلماني به وه ډېره غریبي خو ارزاني به وه هر څه پرېمانه ټیټ نرخونه وو ښکلي مو د کلي اخترونه وو هر ملا امام خپل امامت کوو خلکو ته یې واعظ و نصیحت کوو نه دا تجاوز او سیاستونه وو ښکلي مو د کلي اخترونه وو اوس ګورم بدل رانه دستور شلو پاتې کور او کلی هم کلتور شلو څومره ښه زمونږ رواجونه وو ښکلي مو د کلي اخترونه وو یاره زړه دې وران دی و ټپور پسې خامخا ورځې به ته ضرور پسې ګران در باندې هغه خړ کورونه وو ښکلي مو د کلي اخترونه وو ښکلي مو د کلي اخترونه وو